حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام مخاطب کړو ته وی فرمایل چې زه تاسو ته هغه شیزونه ونه خیم چې پاغه سره الله جل شانه ستاسو ګناهونه معاف کوي او په جنت کې ستاسو درجه پورته کوي. صحابه کرام ویل چې د الله رسول ولینا دا خو موږ ته وخیا کم کارونه چې پاغه سره موږ الله گناهونه معاف کړي او جنت کې غټي درجه راکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول جواب کې فرمایل چې د مشقت په وخت کې سختي په وخت کې د مریضتیا په وخت کې پورا اودس کول او جمعات تتلل نو دا یو هغه شی دی چې به سره الله گناهونه معاف کړي. ان اودس کول پورا او دیم هغه چې سړی جمعات لري یو قدم اخلي نو پاغه سره الله جل شانه گناهونه معاف کوي. او دریم دا چې د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول نو دې سره هم الله جل شانه گناهونه معاف کوي. د دې حدیث روایت مسلم شریف کړي. محترم مسلمانانو ورونو نو په دې حدیث کې موږ درې خبرې زده کړې. یو دا چې سختۍ ګرمۍ په حالت کې ژمي په حالت کې یخنۍ په حالت کې مشقت وي سړی مریض وي اودس کولو سخت وي بیا هم اودس کوي په دې سره الله جل شانه د مسلمان گناهونه معاف کوي. ایو دا چې جمعات لري یو بیا جمعات ته قدمونه اخلي څومره زیات قدمونه الله جل شانه ته تبا د هر قدم په مقابله کې ثواب درکوي نیکی به درکوي. او دریم دا چې یو منځ وکړي د هغې نه بعد د بل منځ انتظار کوي یا ما جمعات کې ناست یا دا چې خپل ځای ته راشي بیا یې په زړه کې دا چې منځ به کله وخت داخلېږي چې بیا مانځه ته لاړ شم. نو دا درې څیزونه داسې دي چې الله جل شانه په دې سره د مسلمان ګناهونه معاف کوي او په جنت کې الله جل شانه دغه درجه پورته کوي. همدغه رنګې زنانه چې دغه اعمال کوي الله به درجه ورته ورکوي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.